انګونو کې په غټو غټو نومونو کې او په غټو غټو یونیورسټو کې نی که هر ځای ته ځې نو ته به په ګوټ کې کښېنې او دا کتاب به رالې او د دې نه به سبق زده کوې. نو دا خبره مې زموږ یو پخوانی چیف سیکرټري دی عبدالله صاحب و، ډېر ایماندار و، ډېر مشهور سړی و. نو هغه نه زه کله کله زده کړه کوم په ټلیفون او کله ورسره ناست یم. نو هغه ما ته وایي دا خو تا چې کومه خبره وکړه دا خو د عربۍ یو ضرب المثل دی که څه دي. نو مې دا څنګه دی؟ نو هغه راته ویې دا لیکلي دي چې العلم فی الکتب لا فی الصدور، علم په کتابونو کې دی په سینو کې نشته. نو ما ورته وایم عبدالله صاحب بیا مې په سینو کې څه دي؟ هغه وی په سینو کې معرفت دی، پیژنګلو ده چې تا کتاب وی او ته هغې بدل نه کړې، تا په خپل خدای او خپل ځان او خپل معاشره او خپل وسایل ونه پیژندل، نو هغه سبق یادول او د هغې حوالې ورکول او په هغې تقریرونه کول هغه هېڅ فایده نه لري. فخر باندې که هر څومره کتابونه بار کوي هغه پې نه عالم کېږي. نو تاسو چې کم سبق وایئ او خپلو ماشومانو ته مو وایئ چې کم سبق وایئ نو اول دا تپوس کوئ چې د دې فایده به څه وي. که تا A + B = A² + B² + AB 2AB دا زده کړو، دا چې ته میرې ته راشي نو خلکو ته به دا فارمولې وایي که د دې هغه فایده به ورته وایي. تاسو کور ته لړ شئ ورته وایئ چې نیوټن لا مې زده کړه، نو پلار مور به په نیوټن لا باندې مونږ څه کوو؟ مونږ له خو داسې بچی په کار دی چې ښېګړه وکړي. نو د ټول سبق کې ښېګړه شته، دا فضول نه دی. دا درته زه بیا بیا وایم چې سبق فضول نه دی، مونږ غلط ویلی دی یا هم غلط اغستی دی. که نی هم دقې سبق یورپ او امریکا او جاپان چې دی هغه په اسمانونو سواره کړي دي، مونږ یې غرق کړي یو. نو دا خپل طرف صحیح کوي، خپل اړخ صحیح کوي، خپله لار صحیح کوي، خپلو ماشومانو ته ووایئ چې دا بېایمانۍ پرېږدئ. خدای پاک، پیغمبران، استادان، مشران چې تاسو ته وایي چې بېایمانه کېږئ مه، ریښه ووایئ، ایماندارۍ سره هر څه وکئ. نو نه پکې د خدای دومره ګټه شته او نه پکې د استاد شته، نه د مور او پلار، د دې انسانیت ګټه ده پکې، په دې کې خیر دی، په دې کې ګټه ده. نو دقه څیزونه فالو کړئ او نیغې لارې ته راشئ. او دا ادبي ټولنې او دا پروګرامونه دا د یو ژوندي قوم نښه ده. دا کوئ نو دا خبرې به مونږ کوو او د یو بل نه به زده کړې کوو. که دا نه نو ټول به په ګوټونو کې ملاس یو او زما خیال دی د انسان نه به حیوان جوړ شي چې خلک څه وایي پړی به راته اچوي چې کم خوام بوزي. خو کم قومونه چې ویښ او هغې خپلو کې کیني. تاسو دا وختي حقاني صاحب د دغه خبره وکړه د ملک کالو خان. ملک کالو خان مونږ او تاسو ته پته نشته، او د هغه زمانې سپر پاور چې و نو هغه جلال الدین محمد اکبر و، سپر پاور و. او د ملک کالو خان قیادت هغه له شکست ورکړی دی. او دا پښتنو کې چې د حجرې نه دیوالونه تاو شوي دي دا د کالو خان د غوالو دپاره تاو شوي دي. په دې خبره سوچ وکئ. کالو خان چې په کومه زمانه کې ملک و هلته د خان حجره نه وه، هلته به په هر کلي کې ډاګه وه. د ډاګې مطلب به دا و چې دې ته غریب او امیر ټول راتلی شي او د هر یو به پکې د خبرې حق و. نو که سکندر اعظم راغلی دی، که دغه نور راغلی دي، منګول راغلی دي، که دغه زمانو کې د زړو زمانو کې چې څومره طاقتونه راغلي دي، نو پښتانه په دغه ډاګونو کې ناست دي او فیصله یې کړې ده چې دې سړي سره ملګري کیږو او که نه د ده خلاف ودرېږو. نو دغې ډاګ کې به فیصله کېده چې ملک کالو خان اکبر له شکست ورکو. نو اکبر ولګېد او د خوشحال خان نیکه یې په دې ولګو چې ته به د یوسفزو نه ټیکس اخلي. د هغې نه د یوسفزي او د خټک جګړې شروع شوې په دې خاوره، پښتون تقسیم شو. بله خبره یې دا وکړه چې د خوشحال خان ورنیکه اکوړ خان هغه ړومبی جاګیردار و د دې خاورې، هغه له جاګیر ورکو چې ته به ماله پوج ساتې، زه به تاله ګټې مټې در کوم او ستا پوج به زما مرسته کوي. نو دغه جاګیرداري نظام چې دی نو اجره انټروډیوس کړه.
نو اجره د عام پښتون په ځای د خان شوه. نو انګریز هم دکه چلو کو او ټول هم دکه چلو کو. اوس تاسو خان والی او تاسو په پړي وتړی بومځي چې کله به د هر پښتون خپله خبره او خپل حق نو هغه وخت کې تاسو نه سکندر اعظم والی شوی نه اکبر اعظم والی شوی. د کله نه چې تاسو د جاګیردارو او د دې څیزونو جولای ته پرېوتی نو تاسو هغه جمهوریت در نه ملړ او هغه هر څه در نه لاړو. نو نن هم تاسو سره وخت دی، دا 21مه صدی ده، میخه کې هم عقل شته، تاسو کې ولې نشته، په ما کې ولې نشته، موږ ولې خلک خرڅي. دا اوټ چې خرڅېږي د دې لیډر ګناهګار نه دی، ګناهګار دا قوم دی. ولې داسې سړي له ووټ ورکوي چې هغه خرڅېږي؟ دی ولې په خپله نر لیډر نشي پیدا کولی؟ او دا تاسو ته چې څوک وایي چې په پښتون قوم کې اتحاد نشته، اتفاق نشته، دا درته بالکل دروغ وایي. احمدشاه بابا چې ټول هندوستان قبضه کو، افغانستان ته وګوره، هغه د پاکستان په نیم هم نه دی، او هغه ټول هندوستان قبضه کو. او ایران هغه وخت کې سپر پاور و، هغه هم قبضه کړی و، هم دا پښتانه ورسره و، د دې پښتنو په زور یې کړی دی. شیرشاه سوري په هندوستان کې څومره انقلابي، که زما نه څوک تپوس وکړي نو په اسلام کې حضرت عمر فاروق و چې هغه سټیټ جوړ کړی دی په 22 مربع میل ځمکه باندې، د هغه حکومت و. او د هغه نه یې تپوس وکړي ستا څه ارمان دی؟ اوس هغه وایي زما دا ارمان دی کاش چې زه استاز وی. د استاز دا دومره لویه مرتبه وه، او استاز مونږ کوم ځای ته ورسو. نو دکه مشرانو شیرشاه سوري، احمدشاه ابدالي، ملک کالو خان، باکو خان، ملک احمد، تاسو یې نوم والی او زه یې درته وایم. دکه پښتانه پښتون یو وړوکی قوم او په برصغیر بادشاهي کوله. ولې پښتون کې اتفاق نه و؟ نن چې کوم کمی دی په پښتون کې د لیډرشپ دی، لیډرشپ خپل پیدا کړئ. تاسو چې کوم لیډرشپ درله د باره راځي، اس تاسو لیډر نشي کېدی. تاسو به د خپل قوم نه لیډر پیدا کوئ، هغې به هغه ستاسو لیډري. او 21مه صدی کې ځان مه غلام کوئ. خدای پاک کائنات د امریکې، د جاپان، د برطانیې دپاره نه دي پیدا کړي. دا کائنات زمونږ د ټولو انسانانو شریک دي. او د دې کونجي چې ده هغه علم دی، چې چا ډېر علم وکړو دومره ډېر به په کائناتو د هغه قبضه. خپل بچی تعلیم یافته کړئ او تاسو خپل کار په سوچ، فکر او د علم په بنیاد باندې وکړئ. قرآن زده کړئ، ساینس زده کړئ، چې څه علوم دي هغه زده کړئ، او خدای به درله عمره طاقت درکوي او په کائناتو به ستاسو حکومت وي. دا د امریکې دپاره یا د جاپان دپاره کائنات نه دی، چې څومره دې زده کو دومره به درله خدای برخه درکوي. او خدای هم ځکه خدای دی چې علم دی ورسره. نو د علم په قدر باندې خلک پوه کړئ. بې کچه مشکور یم، ممنون یم د شاهد عالم او د دې ټولو ملګرو چې دلته خدمت کوي او دا غونډه را جوړه کړې ده. د حقاري صاحب مشکور یم چې تاسو له راغې کېناست در سره، د طیب صاحب او د پروفیسر فریش الله صاحب چې موږ له دومره وخت راکړو، او څومره میلمانه او قرباني چې دي، د ټولو مشکور یم چې مال همدا موقع راکړه چې تاسو سره مې یو څو خبرې وکړې. ډېره ډېره مننه. خدای مو باد لره، خدای م خوشحاله کړه.